अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګران ملګرو هر کلاس لیکچر نمبر 33 ته درې درشم لیکچر دا په دغه لیکچر کې موږ تاسو مخکې زو کوم پاتې برخه چې د ډسکرپشن هغه به کور کوو موږ تاسو تیر لیکچر کې ویریبل کامنټ او ایرې باندې خبرو کړې نیکسٹ ټاپک زموږ سره نن چې دا هغه اپریټر او کنډیشنل سټیټمنټ دی اپریټر ملګرو د صلاح حاضر صفت کېږي اپریټر چې موږ سره د خاص سپیشل کیورډز یا سمبولونه دي چې دا هغه په ویلیوز باندې هغه اپریشن تر سره کوي لکه موږ سره په ډیفرنٹ ټایپ اف اپریټرز دي ارثمټیک اپریټر دی کمپیریزن لاجیکل سټرینګ ان سټرینګ اپریټر اساینمنت اپریټر لمړی ارثمټیک اپریټر وایي ارثمټیک اپریټر ملګرو هغه اپریټر دی چې د ریاضیکي محاسبې لپاره استفاده کیږي لکه مثال ما سره ویلیوز ویزا سیستم ته راځم تاسو لپاره موږ سره وخت ملګرو ډیر کم وی چې موږ دلته تیوري هم وایو هغه باندې کارو پریکټیکلی موږ هر زه سټیپ بای سټیپ کور کوم ملګرو زه ډیر کوشش کوم چې ریکارډ را لنډ کم خو به کېږي نه زه به لاړ شم cd/bash په موږ ډایرکټري ته پکې چې موږ کوم سکرپټ لیکو هغې ته به لاړ شم موږ چې دا موږ سره دریم لیکچر دی د باش سکرپټینګ سیده نو زه راځم چې کوم وی آی زه ورته چې third dot sh okay دغه مو صحیح ده آی په پریس کو زما shebang لاین واچوم hash shebang bash okay دا ما واچولو دلته راځم ملګرو a is equal to مثال 10 b می واچولو is equal to 20 نو اوس سره زم دا غواړم چې د سره جمع کوم ارثمټیک اپریشن تر سره کوم نو تاسو په چې وکي ارثمټیک اپریټر دلته استفاده کوئ اکو ماته پرنٹ کا د دلته بوله یو میسج به هون د ټوټل of a and b a سي دلته په تاسو چې وکي ډالر ساين او دلته چې وکي تاسو ورته a plus b واچوي سي نو دلته وزا دا سکیپ کوم او دلته دا سیف کوم چې سیم کړلو زه وزا رن کوم bash third.sh رن کړلو مو سره دلته وای ریزلټ ایرر راغله ایرر د څه شي دا ایرر ملګرو د پارانتیسز دلته چې کله تاسو ارثمټیک اپریشن تر سره کوئ دلته تاسو ډبل پارانتیسز اچوي سي دا اوس به موږ سره ایرر څنګه شي ختم شي زه اوس رن کوم the total of a and b is 30 سي دا ما په a کې 10 اچولي او په b کې ما 20 که تاسو هر څه چې حالي आवाज اپریټر ورته ماینس کیږي با که ضرب اچوي ضرب کیږي با او که تقسیم اچوي تقسیم کیږي با b باندې بل موږ سره ماډیولس یا ریمایندر چې ورته ویل کیږي زه ورته a کې ما واچول 10 او زه ورته چې مثال b کې ما واچول 2 نو تاسو راشه ملګرو وز دلته چې واچوي دغه تاسو ریمایندر ورته واچوي دوته چې a تقسیم کا په b باندې چې کوم ریمایندر به کې مندا پوه شو پات شو ماته چې کا هغه ماته ریټرن کا راي کا نو تاسو ته بوسته چې ریټرن کې ملګرو دا موږ سره صفر ریټرن کې ځکه چې ریمایندر به موږ سره هغه 0 کېږي ګوره ملګرو د ټوټل اف a and b is 0 نو دې ته سوال کېږي دته ویل کېږي ملګرو هغه ارثمټیک تاسو د لیټ کمانډ په تر هم کولای شئ مثال x دی باندې خپل کارو کې زیاده x کې 10 واچوي او تاسو یو ویلیوز ورته ساين کې لیټ mul او دلته تاسو ویریبل راځي کې x پر راځي کې ضرب کې د ډالر سره او دلته تاسو ټوټل پرنٹ کې د دې باندې کارو کې خپل ملګرو صحیح ده اساینمنت اپریټر دی چې غواړی تاسو یو ویریبل ته ویلیو اساین کړئ تاسو سره اساینمنت اپریټر چې موږ سره پلس علم چېرته زه غواړم نیم ویریبل ما واخیستل هغه کې غواړم چې ویلیو اساین کوم هغه ته لینکس دی نو تاسو به هغه کولی شئ یا مثال ما کاونټ واخیستلو از اکول ټو 10 زه غواړم چې په دې کې 5 نوره هم واچوم صحیح نو پلس از اکول ټو 10 نو دغه د اساینمنت اپریټر دی چې دې باندې موږ مخکې کار کړی دی بلې موږ سره کمپیریزن اپریټر یا ورته مقایسه کوونکی اپریټر ویل کی چې تاسو غواړئ یو ویلیوز د باسه دا موږ سره کنډیشنل سټیټمنټ کې استفاده کیږي خو دلته خالي تاسو یاد ولرئ موږ سره کنډیشنل سټیټمنټ مخکې روان دي هغه باندې ان شاء الله پریکټیکلی کار کوو چې کله تاسو equal to لیکئ مثال مساوي هغه به تاسو دا تاسو به په حروف پروګرامینګ ژبو کې به تاسو ګریټر دین هغه سپیشل حروف دي ګریټر دین لیس دین هغه به ورته لیکئ خو دلته به تاسو equal to حروف باندې به لیکئ سیده not equal to او greater than less than greater than or equal to همداسې less than or equal to او نمبر دلته موږ یو مثال چول لکه چې تاسو نمبر کې ما وچول 20
او زه ته چې کچیرته نمبر صحیح ده نمبر از ګریټر دی صحیح ده ګریټر دین 10 then number is greater دا موږ یو مثال اچولی دی string operator دی string خو تاسو پوهیږئ چې string څه ته ویل کېږي string is a sequence of character string چې دی موږ سره sequence of character دی چې موږ سره multiple characters په موږ string کې اچوو د دې لپاره که تاسو سره string operator وي تاسو به equal string فارمټ کې تاسو سره ټیکس وي نو تاسو به چې هغه د لپاره به تاسو equal to نه استفاده کوئ هغې لپاره موږ سره بیا دغه غدي صحیح ده ملګرو نو هغې لپاره به equal to اچوئ دغه چې equal to not equal to of z the empty string of and the not لکه مثال یوزر نیم موږ اچول د یوزر نیم ویریبل ما هڅه د هغې کې موږ اډمین اچولی نو دلته ګورئ ملګرو اف که چېرته یوزر نیم دلته به equal to نه لیکئ چې تاسو ای کیو ولیکئ دلته به تاسو بیا تاسو هغه اچوئ دا اپریټر د string لپاره چې زه تاسو لپاره کار پې کوم لوجیکل اپریټر دیا چې دغه د کنډیشن په اساس کار کوي مثال که چېرته کنډیشن د هغه بیا زه انشاءالله تاسو ته پې کار کوم اینډ دی ناٹ دی او اور دی چې دلته مثال ما هیڅ دی نو راځو په د لوجیکل اپریټر باندې تاسو ته کار کوم چې دا څه سره استفاده کېږي د کنډیشنل سټیټمنټ سره لومړنی موږ ملګرو کنډیشنل سټیټمنټ وایو صحیح ده نو تاسو ته چې لږ کلیر شي بیا به موږ په دې باندې کار وکړو تاسو یاد ولرئ چې اینډ دی ناٹ دی بلې موږ سره فایل ټیسټ اپریټر دی چې مخکې په دې باندې موږ بیا ډېر ډسکس وکړو چې ایم واچوله د کنډیشنز باندې کې مطلب د دې مطلب دغه ده چې د ایگزیسټ د فایل ایگزیسټ لپاره اف دی ریګولر فایل لپاره ډي د ډایرکټري لپاره آر د ریډیبل ایگزیکیوټیبل او رایټیبل ایس معنا د فایل از ناٹ امپټي د لپاره علي اپریټر دا سیمبلز یاد کې ان شاء الله موږ انکریمنٹ او ډیکریمنٹ ته ویل کېږي چې انکریمنٹ یو ویلیو چې کله ویریبل ته اضافه کېږي د انکریمنٹ ویل کېږي صحیح ده کله چې ویریبل ته یو ویلیو اضافه کېږي هغې ته څه ویل کېږي هغې ته انکریمنٹ ویل کېږي دلته زه راغلم ملګرو او زه به چې کوم کامنټ آی به پریس کړو کامنټ کوم صحیح ده دا به زه کمنټ کوم کامنټ دا ما کمنټ کړل هلته به زه راشم a is equal to مثال 100 ما 100 واچول اوس در ځان دې ته غواړم چې یو ویلیو اضافه کړم په راتلونکي نیکسټ کې چې ډایلوټ کېږي یا هغه رن کېږي دې ته باید یو ویلیو انکریمنټ شي دې ته انکریمنټ شي یو ویلیو ویریبل ته اضافه کېږي نو دلته به زه راشم زه ورته ولیکم ډبل پرانتیسس به واچوئ صحیح ده دلته تاسو ولیکئ کاونټ چې a چې دا چې کله رن کېږي a پلس پلس کبا صحیح ده ایکو او ماته چې پرنټ کا ډالر ساين ماته پرنټ کا a صحیح نو اوس کا زه دا پرنټ کا ما سره به دا څه وي سل باندې دا به یو سلو یو دا موږ سره چې دی یو سل یو دلته یو ایرر دی پلاین ټو کې دلته ایرر موږ سره د دې راغلی موږ سره دا کمنټ شوی نه دا به موږ چیک کړو کامنټ لکه چې ملټیپل لاین کمنټ ما غلطه هیڅ حساب دی خب ملګرو دا ډیلیټ کوم پرې موږ سره دا یو سل یو پرنټ کوي څو پرنټ کوي یو سل یو ځکه چې موږ ویریبل ته یو ویلیو اضافه کړله دا انکریمنټ کا ډیکریمنټ غواړئ تاسو خالي هلته ورته ماینس علامه اچوئ صحیح ده دلته یوازې راشئ دلته چې واچوئ ماینس علامه دا به موږ سره ډیکریمنټ کېږي ډیکریمنټ نه مطلب یو ویلیو به د ویریبل څخه څنګه کېږي هغه کمیږي اوس که تاسو رن کوئ دا به موږ سره 99 سی بل ملګرو موږ سره چې دی conditional statement दिया से conditional statement जो दिया allow a program to make decision the program تاسو غواړئ میک پروګرام ته داسې په لاجیکي ژبه کې چې په هغه کې میکینګ ډیسیژن یا ډیسیژن ترسره شي لکه مثال ملګرو ډیسیژن میکینګ دې ته ویل کېږي چې یو تاسو ته د ریل لایف مثال درکړم لکه مثال مونږ په فرض کې مکتب دی سي مونږه مکتب کې یو انضباط درو هغلته مونږ د انضباط داسې وایو که چېرته د یو شاګرد سره چې مکتب ته راځي هغوی سره کارډ ورسره و د دې سکول د هغوی مکتب ته الاو دی هغوی اجازه ورکوه او که نه ورسره هغوی اجازه مه ورکړه دا ډیسیژن میکینګ دی سي نو بیسک سینټاکس داسې دی په پروګرامینګ کې مونږ سره همدا کنسپټ دی که چېرته بلاک اف کوډ هغه کنډیشن مونږ ورته اساین کړی زه ورته وایم چې مثال نمبر کې ما اچول دی 10 ورته وایم چې که چېرته د نمبر ګریټر دین 5 شو نو ما ته دغه کوډ رن کوه که نه سکپ کوه او یا مونږ سره بیا ملټیپل ټایپس اف کنډیشنل سټیټمنټ را باندې
نو زه راځم اول په اف سټیټمنټ باندې تاسو ته څنګه کوم کار کوم. اف سټیټمنټ مطلب چې موږ سره دا هغه کنډیشن چک کوي که چېرته کنډیشن صحیح شولو ترو شولو تاسو ته به بلاک اف کوډ څنګه کېږي رن کېږي او که رن نه شولو کنډیشن فالس شولو نو بلاک اف کوډ به څنګه کېږي سکپ کېږي هېڅ کوم هغه نه درکوي آوټپوټ. زه مثالا دلته راغلم ورته ومې لیکلو چې نمبر صحیح ده نمبر از ایکول ټو 10 زه ورته لیکم اف که چېرته یو کنډیشن ورکوم صحیح ده. تاسو باید دا سینټاکس ملګرو فکر کوئ د سینټاکس په دې ډول دی سینټاکس یاد کړئ تاسو د دې په منځ کې به هغه خالیګاه وال ورکوئ صحیح ده. زه ورته لیکم ډالر ساین ویریبل راجو کوم نمبر صحیح ده ډالر ساین نمبر زه ورته وایم چې ایکوال ټو ملګرو دې ته څه ویل کېږي هغه کمپیریزن اپریټر ویل کېږي او چېرته نمبر از ایکوال ټو مثال 10 صحیح دلته فاصله به ورکوئ جوخت به یې ورسره لیکي بیا یې را درکوي صحیح ده. دې چې وکړم دین اوکې ایکو ماته پرینټ کا د نمبر از ایکوال نمبر موږ سره مساوي ده صحیح ده یا 10 دلته به A5 دا څنګه فینش کوي. اوس ګورئ ملګرو موږ یو کنډیشن ورکړلو او بیا زه رن کړم نو د نمبر از ایکوال ځکه چې هلته کنډیشن څنګه دی موږ کنډیشن ورته هیلی دی چې کنډیشن که چېرته نمبر مساوي شي که زه اوس دغه کنډیشن غلط کړم او دلته موږ سره هېڅ ریزلټ نه راکوي صحیح. زه مثال 0 وکړلو که چېرته نمبر زه ورته وایم چې که د نمبر د 10 سره مساوي شو ما سره دا بلاک اف کوډ رن کړه صحیح ده او که نه شو سکیپ یې کړه. اوس ګورئ ملګرو چې موږ ته څه پرنټ کوي نو موږ سره هېڅ رن نه شول ځکه چې کنډیشن غلط شولو. دې ته څه ویل کېږي دې ته سمپل اف ویل کېږي صحیح ده ملګرو. بلې موږ سره اف ایلس ده اف ایلس کې موږ سره دوه کنډیشن وي صحیح ده او که چېرته لومړنی کنډیشن ترو شولو هغه به کېږي او که لومړنی کنډیشن ترو نه شولو دویم که بلاک اف کوډ به دلته ګورئ ملګرو ما ایج هیڅ مثالا زه دلته راځم پریکټیکلی کار کوم صحیح ده elif کې داسې وي صحیح ده ملګرو ما واخیستلو د ایج په نوم ما ویریبل واخیستل په دې کې ما واخیستل 80 صحیح ده 18 مې واخیستل اف کې چېرته اوس کنډیشن ورکوم صحیح ده کنډیشن ورکوم د سینټاکس یاد کړئ ملګرو د ډالر ساین زه ورته وایم چې که چېرته ایج صحیح ده is equal to صحیح ده equal to greater than صحیح ده بل اپریټر greater than or equal to مثال 18 د وتلو څخه لوی او وتلو سره مساوي و د چې کوه دین صحیح ده ایکو ماته میسیج پرنټ کوه چې یو کین ووټ تاسو ووټ کولی شئ صحیح ده او که نه دلته راشه ایلس صحیح ده ایلس نه مطلب که دا کنډیشن صحیح نه شولو موږ سره ایکو بیا بل دغه کنډیشن بلاک اپ کوډ به څنګه کېږي رن کېږي دلته ولیکه چې یو کین ناٹ ووټ صحیح ده هغه چې صحیح نه شولو تاسو به 5 معنا فینش لوک موږ سره فینش شولو دې هغه سرچپه به لیکي صحیح ده آی به ورته مخته کوي نو اوس به ګلو ملګرو هلته به چې کوي که چېرته ایج وتلو سره مساوي ده نو موږ سره به چې کېږي ګورو ملګرو ریزلټس موږ سره کوي یو کین ووټ ولې موږ ته یو کین ووټ راکړلو ځکه چې دلته کنډیشن چیک کړله وتلس ایج مساوي ده او که زه دلته راشم زه ایج ورته څنګه کړم 16 وکړو صحیح ده اوس په کنډیشن چیک کړي چې که چېرته عمر یې د 18 څخه صحیح ده لوی او یا ګریټر دین اور ایکوال ټو مطلب سره مساوي یا لوی نو هغه به ووټ کولی شي که نه نو سره دا بلاک اف کوډ به رن کېږي سمپلی راشه یو کین ناټ ووټ ولې ځکه چې هلته ایج د ده چې دی هغه چې د ډیسیژن هغه د کنډیشن صحیح نه شول ځکه چې دا عمر شپوړس دی نو دلته خو موږ کنډیشن داسې ورکړی دی چې که چېرته د 18 څخه لوی او بیا مساوي او بیا موږ سره دی کولی شي ووټ ورکړي که نه نه شي کولی دې ته elif سټیټمنټ ویل کېږي دې مثال کې تاسو کتلی شئ بل مثال موږ کولی شو چې یو بل مثال هم ورکړو زه دلته راشم موږ به یوزر انپوټ هم په دې کې ووایو صحیح ده البته ما سلایډ نه دی تیار کړی د یوزر انټراکشن لپاره لکه یوزر انپوټ د یوزر نه انپوټ څخه ورته اخیستل کېږي نو دلته به زه ولیکم ایکو او ورته ولیکم چې مثال انټر یور ایج تاسو خپل ایج دننه کوئ دا ایج چې کله دننه کوي دا د خپل شي وکړي دا د په ایج کې واچوي صحیح ده ایج په نوم ماته ویریبل راواخله په هغې کې ماته چې کا واچوه
او بخې ملګرو دلته نه دلته زه به ولیکم h صحیح ده h کې ما سره فعلا h هم نشته ده h کې به غورځي زه ورته f که چېرته دلته به راشو زه ورته لیکم چې که چېرته h صحیح ده h کې چې کوم ډالر ساین h دا ولې غلط ټایپ کوم h صحیح ده is equal to زه ورته وایم چې که چېرته h is equal to 18 اتلس سره مساوي شولو بیا چې وکړه then صحیح ده then چې وکړه echo موږ ته یو میسیج پر کتاب لاکه فوټر وکړه چې دا you are adult ولکې کې ملګرو تاسو چې کله د ځوانۍ عمر پوره کړئ دا adult ویل کېږي او که داسې نه وه ایلس بیا ما ته چې وکړه echo بل میسیج پرنټ کړه چې مثال اتلس سره مساوي نه و عمر یې صحیح ده اتلس نه کم نو هغې لپاره موږ چې وکړو ورته ویم چې you are not صحیح ده تاسو نه یاست فایمن ختم کړئ نو اوس تاسو چې کله دا غرن کوئ تاسو نه به چې غواړي هغه چې چېرته م غلطي کړې ده ښه echo enter ښه دلته غلطي په دې ځای کې ده چې دلته زه چې کله د یوزر نه انپوټ اخلم ما ورته فکر نه شول یوزر نه چې انپوټ اخلی تاسو به ریډ کیورډ دی صحیح ده یا ریډ کومه چې دا به استفاده کوئ ریډ واخله یوزر ته هغه ایج صحیح ده ایج واخله ایج چې کله واخیستل ایج یوزر به ایج نه کوي چې کله ایج دې نه کړل دلته به اوس کنډیشن چې کي که اتلس دې نه کړل اتلس سره مساوي شول یو آر زه به داسې ولیکم داسې کې د کنډیشن چې لږ هغه مفهوم لرونکي وي زه ورته نه کوم چې مثال ګریټر دین اور ایکول ټو صحیح ده اتلس سره مساوي یا د اتلس څخه لوی شو تاسو ولیکئ چې اډولټ یاست اوس دا به د یوزر څخه انپوټ اخلي چې رن کوم ما ته وایي چې انټر یور ایج مو دننه کې زه ورته لیکم چې 34 یو آر اډولټ ولې کل کنډیشن صحیح شول او که زه ورته د اتلس څخه ایج کم مثالا 7 زه دې وکړم یو آر نه تاسو اډولټ نه یاست او د یوزر انپوټ تاسو کولی شئ ملګرو په دې ډول هم ورکئ چې دلته تاسو دغه د یوزر انپوټ صحیح ته هم داسې مې زده کړل ریټ به ولیکئ ډاش پي معنا د پرامپټ لپاره زه ورته لیکم چې انټر یور ایج تاسو خپل ایج دننه کړئ دلته به تاسو ایج واخلئ صحیح ده نو چې کله دغلته وال به موږ سره پرامپټ ښکاره شي یوزر لپاره یوزر به ایج څنګه کې په دې ویریبل کې واچوي اوس په کنډیشن راشي موږ ته به چیک چې که چېرته د ایج د اتلس سره مساوي ګریټر دین ایکول ټو اتلس سره نو موږ سره به دا رن کېږي او که نه بیا به دا رن کېږي اوس چې کوو ګورئ ملګرو انټر یور ایج زه ورته لیکم چې زه د اتلسو کلو یم ما ته وایي چې یو آر ناټ ولې خو ملګرو موږ څه وایي دلته ولې موږ سره کار ونه کړلو یو آر ناټ ولې کنډیشن صحیح کېږي نه راشه ملګرو دلته دلته لیکم ایج هلته به موږ څه فاصله ورکړو دلته لیکم یو آر اډول اوکې ملګرو هلته موږ ایرر ته کړی و چې موږ هلته جوخ لیکلی و صحیح لږ موږ باید فاصله ورکړو تر څو هغه فرق وشي نو دا موږ سره د یوزر انپوټ و دلته څه ویل کېږي ملګرو elif ویل کېږي په elif کې موږ سره دوه کنډیشن وي که چېرته یا لومړنی کنډیشن غلط شو دویم به څنګه کېږي رن کېږي بل elif else دی صحیح ده په دې کې موږ سره ملټیپل کنډیشن وي که چېرته یو کنډیشن غلط شو بل به پلی کېږي لکه موږ سره د سټوډنټ ګریډ ده مثالا زه دلته راشم په دې کې موږ سره د دوه څخه زیات کنډیشن وي په elif کې یو کنډیشن وي په elif کې دوه کنډیشن وي او په elif else کې دا کې ملټیپل کنډیشن سره سټوډنټ صحیح ده سټوډنټ ډیش ګریډ مې ولیکله مارکس مې ولیکله د مارکس دلته به راشو موږ دا به د یوزر څخه واخلو صحیح ده زه ورته لیکم چې ریډ ډاش پي صحیح ده د یوزر نه پرامپټ اخلو د پرامپټ لپاره به تاسو سټرینګ کې ولیکئ چې مثال انټر یور کله چې یوزر دغه سکرپټ رن کوي هغوی نه به د یور مارکس تاسو خپلې مارکس دننه کوئ تاسو څومره مارکس وړي اوس به دلته راشو زه به مارکس په نوم یو ویریبل واخلم مارکس به په هغې کې ورځي زه ورته وایم چې اف که چېرته
ضرورت ان چې چیرته ډالر ساين اوکې marks صحیح ده marks is equal to صحیح ده equal to مطلب چې سره د سلو سره مساوي شولې بیا دین صحیح ده دین ته براشو دین ماته چې کا एको ماته پرنٹ کا چې excellent تاسو ډېر حیاس excellent اوکې د دو ګریډ چې شولو excellent شولو ال اف بولیکه اف صحیح ده بل ضرورت لیکم بل کنډیشن ورکوم ضرورت لیکم اف کچرتا صحیح ده او بخیمل غره اف کچرتا نه دلته پتا سو ورته اف ولیکه اف کچرتا صحیح ده چې شولو ډالر ساين marks is equal to greater than or equal to صحیح ده greater than or equal to مثالا 90 or 50 وګورئ د سلو څخه څنګه به لوی به یا سلو سره مساوي وي نو بیا چې وکړ بیا موږ ته راشه د اکو مثلا میسج پرنٹ کا چې ولیکه چې ګوډ تاسو خیاس ګوډ ګریډ مو ګوډ او دلته راشئ او بل بم ورکو ال اف صحیح ده دې کې موږ څه ملټیپل کنډیشن ملګرو په اساس کار کوو ال اف مو ولیکلو ال اف اور دلته اف کې چیرته ملګرو زه یو غلطي کوم روان یم خو زه تاسو ته بیا وایم چې موږ سره غلطي څه ده او دلته راځم اف بخیر ملګرو ډالر ساين او طریقه چې marks minus greater than or equal to مثال 60 molecule see طریقہ then एको تولی کا چیز شای grade C ورک see that the fast ones change کا مثال grade B ابل به excellent دی دو سیدا بلته براشه مونږه دا وچی کو کدا یو کنډیشن هم څنګه شولو هغه تر سره نشولو به چې ولیکا else اوکې دلته تاسو ما سره پرنٹ کړئ چې شای یو آر فیل تاسو ناکام یاست تاسو چې دا نمبر پر نه کړل او F5 اوس بچی کو اوس به رن کو enter your mass ماته چې نمبر دینه نه کزوتان چې 55 وای چې unaffected error مو سره ده کنه منګرو error په دې ځای کې داسې ده منګرو چې دلته به تاسو راشئ او دا کوم اپ چې مونږ لیکلی دی دا په ورڅخه ختم کړئ صحیح ده دلته به دا داسې واچوئ په دې ډول سره دا زه تاسو لږ ریډیبل فارم کې واچوم چې تاسو لا ښه پوه شئ دلته مونږه بیا اف ته ضرورت نشته دی که نه ځکه چې مونږ یو الف لیکلی دی نو دغه سره سینټاکس دې ډول سره ده سینټاکس ایرر چې وي هغه ته به فکر کوئ اوس رن کوئ نو ماته چې انټر یور مارکس ورته چې 60 انټر کړم نو مونږ ته وایي چې ګریډ سی ځکه یې ګریډ سی راکړله که زه تاسو ته سکرپټ ته لاړ شم ګریډ سی ځکه راکړله چې مونږ ورته ورته ویل چې که چېرته یې نمرې د شپېتو څخه لوی یا شپېتو سره مساوي شولې صحیح ده نو چې وکړه ګریډ سی ورکوه که نه یې شپېتو نه کمېدلې صحیح ده د یو کنډیشن هم نه شو رن بیا مونږ سره اړیکې ده ګورئ ملګرو که تاسو وایئ چې دلته تاسو د شپېتو څخه لوی ورکړلی هغلته مونږ بیا بل کنډیشن ورکړی دی مثال اتیا سره صحیح دې ډول سره د دغې کار دی او که راشم بیا رن کړم زه ورته وایم چې سل نو ماته وایي چې ایکسلنټ تاسو ډېر ښه یاست لکه مثالا هغه تاسو عمومي اول نمبر پاس کړئ صحیح زه ورته څلور سموي یو آر فیل ځکه چې هلته شرط نه پوره کوي دې ته څه ویل کېږي اف الف ال صحیح ده چې دا کې ملټیپل کنډیشن تاسو کولی شئ د ملټیپل کنډیشن په اساس کار ترسره کوئ ښه بل چې شي دي nested اپ دی کله چې د یو اپ په منځ کې دننه بل اپ راشي نو هغې ته nested اپ ویل کېږي ملګرو موږ سره وخت چې دی ډېر بیخي کم ده
نو ریکارډ معنی ډېر لنت کېږي زه راځم خالي تاسو کوډ باندې ځون پوهې کې ملګرو زه یې تاسو ته تشریح کوم صحیح ده log in کله چې یو اف په منځ کې بل اف راشي صحیح دی هغه ته nested if ویل کېږي مونږ یو ویریبل هغه د لاګین فورم چې پاره کې مونږ یس اچول دی ویلیو مو په یس اچ رول ما هیڅ دی هغه رول صحیح ده چې دې رول چې ده زم مثال اډمین ده دی اف امپلایز رول چې دی هغه غوي چې ده رول په اداره کې څه دلته که زرا شامل ګرو دلته ګورای سپوز ا کمپنی هاز ټو ریکوایرمنت کمپنی دوه ریکوایرمنت لري د امپلایز مست بی لاګین امپلای باید سیستم ته لاګین شي صحیح ده د امپلای مست بی ان ایڈمنسټریټر امپلای باید شي وی ایڈمنسټریټر هغه امپلای باید سیستم ته لاګین شي چې هغه شي وی ایڈمنسټریټر وی دلته لیکل دي د سیکنډ کنډیشن از چیک اونلی اف د فرست از ټرو دلته ګوره ملګرو دا کنډیشن سیکنډ صحیح ده نیکسټ اف په هغه وخت کې چې کېږي چې کله لومړنۍ کنډیشن څنګه کېږي چې کېږي ګوره ملګرو دلته مونږه ویریبل هي سه اف کچر ته لاګ ان از ایکوال ټو یس صحیح ده دلته مونږه سټرینګ لپاره ویلو کچر ته مونږ سره سټرینګ او دلته هم سره سټرینګ دي دا از ایکوال ټو بیا نه لیکای شي ای کیو لیکای ایکوال ټو یس صحیح ده دین به چې وکبل کنډیشن صحیح ده او بیا رول صحیح ده رول کچر ته مسوي شو د اډمن سره دین एको administrator access ground تاسو granted تاسو administrator access لرئ صحیح ده administrator else کنه standard user او کدا دا ترو نشو بیا چې پلیز log in شي صحیح ده زه ودارم کوم ګورئ administrator access granted ځکه چې موږ سره آته دواړه کنډیشن څنګه شواله هغه ترو شواله کزه دي کې یو هم څنګه کام هغه ورته غلط کام زه ورته admin نه لیکم زه ورته لیکم چې مثال یا سمې ورته لیکل ګډوډ صحیح ده دا اډمین نه ده نو موږ سره به څه وایي زه چې یم زه سټینډرډ یوزر یم صحیح ده اف کدا یو هم نه صحیح کېږي تاسو ته وایي مثال یا سم نه و نو موږ سره به شوي ده مثال ماته نو کړلو او دغه چې کړلو موږ ته وایي چې لاګ پلیز لاګین ته څه ویل کېږي نیکسټ اف ویل کېږي بل ملګرو موږ سره چې دی how to find even an odd number in using conditional statement even odd number like یو پروجیکټ ونه سمپل زبر شام فی آی زبر تو لیکم چې هغه سکرپټ بلار سو صحیح ده موږ کړو تر لیکچر دا ټیسټ ته براشو زبر چې کام زبر دلته کمنټ کم صحیح ده او دا به چې کوم دلته کمنټ کم کمنټ دلته براشو دا به هم څنګه کو کمنټ اوکې ملګرو زه راځو چې کوم زرته ایون اډ نمبر به سره کوم دلته زه ریډ واهلم د شپې او دلته یو پرانټ ورکو مثلا انټر نمبر مونږ ته به دا نمبر چک کوي هغه نمبر ماته چې شي کې چا نمبر کې اچول زه اوس راځم ورته لیکم چې اف کچیرته نمبر د ډالر ساين واهلم dollar number kachirta number is number ravala صحیح ده منګرو number syntax دا ډبل ته صحیح ده dollar sign او ډبل parenthesis په واچوي صحیح ده د سیده ډول سره ځته چې number ravala number اغا چی کا ډیوایډ صحیح ده تقسیمی کا په دواو باندې او کوم ریمایندر چې صحیح ده از ایکوال ټو چې کوم ریمایندر پاتې شي هغه چېرته مساوي شول د 0 سره دین صحیح ده دین چې وکا ایکو موږ ته پرنټ کا د نمبر از چې ایفن د نمبر موږ سره جوړ ده تاسو دلته راشئ او بیا چې وکا ایلس صحیح ده ایلس ایکو کجوب نو هو ملګرو هغه په ختم نه به موږ سره شي بیا او د نمبر از اډ نمبر موږ سره شي دا اډ دا
او F5 finish. خګوره ملګرو دلته موږ یو ویریبل واخیستلو د نمبر په نوم یوزر په پاره کې نمبر اچي نمبر به دلته د کنډیشن چک کوي سیدا کچته نمبر راوخست نمبر به راوخلی سیدا هغه په تقسیم په دوه کې کچیر ته مساوي د 0 سره شول نو بیا به موږ سره چک کیږي د نمبر ایزی ون ځکه چې موږ سره نمبر راوخله هغه چې په دوه باندې تقسیم کوي خو هغه ریمایندر به 0 پاتې کیږي سیدا که ریمایندر 0 شول نو موږ ته وایي چې دا 0 غده جوب ته هغه نمبر به جوب فکر او که چیرته نو زه دا سیف کوم دلته ګوره ملګرو زه به دا رن کوم ډیش زه به رن کوم انټر نمبر زه ورته لیکم چې 12 د نمبر از ایون ځکه چې موږ سره دوه باندې تقسیم کو ریمایندر 0 شول او ورته لیکم بیا رن زه ورته لیکم چې 13 دوی د نمبر از اډ ځکه په دوه باندې تقسیم کې دیارلس هغه یو پکې مانده پاتې کیږي صحیح ده ملګرو دې ته ریمایندر پیدا کول وایي چې څنګه کولی شو بخیر ملګرو جو فقط بل یو څو سمپل پروجیکټ کوم دي زه تاسو لپاره وکم لکه زه راشم ملګرو زه یو به ولیکم چې ریل لایف ریل لایف اون د ایگزامپل تاسو ته زه کار وکم زه به دلته راشم دا مثلا یو ایگزامپل دی زه به چې کوم د سر نه رنګ کوم صحیح ده په تاسو لپاره د سره وکم دا به ختم کو ورته ها راځو ملګرو زه به چې وکم دلته به اوس تاسو لپاره دلته راشئ زه به ولیکم چې شای ریډ د یوزر نه به انپوټ واخلو صحیح ده ریډ ډاش پی هلته به ولیکم چې انټر یوزر نیم صحیح ده یوزر نیم سره څنګه کا د هیل کا ته په چې کې والی یوزر نیم کې به واخلي یوزر نیم هغه په یوزر نیم کې ورځي ریډ ډیش پی او لیکم چې انټر پاسورډ ما سره څنګه کا د هیل کا پاسورډ په چې کې ورځي پاسورډ کې ملګرو سمپل دی اسنه نه چې کنفیوز شي رانه او دلته اوس اپ کې چیرته زه تیز کار کوم چې موږ سره ټایم به هغه فیل په تم دی ملګرو زه راځم او ورته لیکم چې کچیرته اپ کچیرته زه ورته لیکم چې شای یوزر نیم دا دلته به تاسو چې ولیکئ ایکوال ټو نو ملګرو ایکوال ټو دلته به تاسو چې تاسو مې ویلو چې تاسو به چې دغه چې سیده ځکه چې کچیرته یوزر نیم مساوي شولو یوزر نیم مساوي شولو د اډمن سره صحیح چې سره زه ورته لیکم د اډمن سره او دلته موږ لاجیکل اپریټر استفاده کوو صحیح ده اینڈ دو کنډیشن ورکو لاجیکل اپریټر می تاسو اوس ویل دی لاجیکل دلته موږ ملټی دو کنډیشن ورکو مثال زه ورته چې کچیرته یوزر نیم اډمن شولو اینڈ او چې شولو پاسورډ صحیح ده پاسورډ از ایکوال ټو صحیح ده ډبل ایکوال ټو چولای شي تاسو ورته لیکل شي ایکوال ټو صحیح ایکوال ټو هم چولای شي یو دوه درې نو بیا چې وکا ما سره د چې کېږي د एको مسره پرنٹ کا login successfully او کنو بیچیو کا else د एको پرنٹ کا چې try again say that try again invalid user name or password say that daga f5 khatam then run kai bachcho kam bash real live.sh enter username only password 1 2 3 invalid username ځکه چې موږ پاسورډ ورته username غلط ورکړو او که زه بیا رن کړم ورته لیکم چې admin یم پاسورډ مې یو دوه درې ده لاګین سکسسفولي موږ سکسسفولي لاګین شو نو په دې ډول سره کولی شئ استفاده ترې وکړئ ملګرو بیا یې یوارې تاسو تشریح کوم چې صحیح ملګرو که موږ هغه ویریبل واخیستلو د یوزر څخه به یوزر نیم په دې کې سټور کېږي پاسورډ بس اوس دلته به راشو ایپ که چېرته دلته یوزر نیم د اډمین سره اینډ او لاجیکل اپریټر پاسورډ دی یو دوه درې سمون سره دا میسج پرنټ کوه که دا نه پیج شي وکړه دغه پرته لیکه شي دا صحیح لکه مثالا یو بل اگزامپل درکړم موږ سره اور اپریټر هم استفاده کولی شئ صحیح ده
زه به دا راشم او دلته به سمپلی دغه چینج کوم صحیح ده. زه به ورته لیکم چې انټر ایج صحیح ده ایج انټر کا. دلته به راشو دا به سمپلی ورته ولیکو چې مثال انټر کنټري موږ سره هیواد انټر کا. دلته به دا میسیجونه هم ورته څنګه کو انټر کنټري او دلته موږ سره انټر ایج مو انټر کوي که چېرته ایج صحیح ده مساوي شولو ملګرو زه به دلته دا ورته از ایکول ټو ساین واخلم. که چېرته ایج مساوي شولو ګریټر دین صحیح ده ګریټر دین داسې به وچو چې مثال که چېرته ایج ګریټر دین اور ایکول ټو چې شولو 18 نه لوی شولو مطلب مساوي 18 نه لوی شولو اینډ او بل چې کا دلته به راشو پاسورډ په ځای په موږ ورته ولیکو ډالر ساین ورته لیکم چې کنټري دا موږ سره سټرینګ کې ده که نه څنګه چې کنټري مساوي شولو د چی سره مثلا افغانستان هیواد افغانستان سره مساوي شولو صحیح ده. بیا دلته راشه چې ورته ولیکم ګورئ ملګرو یو کان ووټ تاسو ووټ کولی شئ صحیح ده یو کین ووټ تاسو ووټ کولی شئ او که هغه نه وه بیا تاسو راشئ دلته ولیکئ چې you cannot vote تاسو ووټ نشئ کولی. اوس ملګرو دلته موږ به ایج انټر کړو ایج چې یو یوزر انټر کوي 18 سره مساوي 18 څخه لوی او کنټري هیواد افغانستان ورکوي نو دوی ته به وایي چې تاسو ووټ کولی شئ او که نه دا دوی کې یو هم غلطه وي دوی به نشي کولی صحیح ده. که د افغان عمر 18 یا 18 څخه لوی او د افغانستان و هغه به ووټ کولی شي او که عمر 18 سره مساوي 18 څخه لوی هیواد افغانستان هغه بیا هم ووټ نشي کولی. انټر یور ایج زه ورته لیکم چې 18 انټر یور کنټري زه ورته لیکم چې افغانستان انټر یو کین ووټ زه که اوس بیا رن کړم زه ورته لیکم چې انټر یور ایج زه ورته لیکم چې مثال 14 ایج مې 14 ده او ورته لیکم چې مثال هیواد مې افغانستان ده. انټر یو کین ناٹ ووټ ولې ځکه چې موږ عمر کم ده. بیا رن کوو زه ورته لیکم چې ایج مې مثال 19 ده او کنټري مې انډیا ده صحیح ده انډیا یو کین ناٹ ووټ ځکه چې د دې انډیا څخه صحیح په دې ډول سره کولی شئ لاجیک استفاده کوئ چې وکړل. زه بیا رن کوم زه سکرپټ ته لاړ شم ملګرو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي لاجیکل اپریټر. دلته کولی شئ تاسو ملګرو چې وکئ دلته تاسو اور اپریټر هم استفاده کوئ اور دې ته ویل کېږي. زه ورته لیکم دې مطلب دغه دی چې که چېرته ایج 18 سره مدې کې چې یو کنډیشن هم ترو شي هغه برن کېږي چې عمر یا 18 چا ورکړلو یا مثال افغانستان یې ورکړلو صحیح ده نو دوی به څنګه کېږي هغه برن کېږي. زه سره اعظم ملګرو رن کوم رن مې کړل انټر یور ایج زه ورته لیکم چې مثال ایج مې 19 ده او د کوم هیواد یم زه ورته لیکم چې انډیا نو تاسو یو کین ووټ ځکه چې هلته یو کنډیشن هم اور زه ورته دلته ګورئ ملګرو که چېرته ورته چې ایج مساوي 18 یا 18 څخه لوی شولو یا افغانستان و هیواد نو موږ ته ولیکو چې یو کین ووټ که دې کې دواړه غلط شي بیا تاسو نشئ کولی صحیح ده. نو دلته څه ویل کېږي لاجیکل اپریټر چې په دې باندې موږ کار وکړو په ریل پروجیکټ بیا انشاءالله ورسره ډېر مخامخ کېږو. نو ملګرو دا موږ سره چې وه ریل اگزامپل وه د چې شي د کنډیشنل سټیټمنټ یعنې د ملګرو چې په دې باندې کمپلیټلی پوه شوي یاست او که بیا هم کومه ستونزه وه تاسو کولی شئ موږ سره کنټاکټ وکړئ او دا موږ سره سویچ سټیټمنټ یا کی سټیټمنټ چې پاتې شولو انشاءالله دا په راتلونکي لیکچر کې کور کوو چې دا هم سیم ټو سیم از کنډیشنل سټیټمنټ کار کوي. نو ملګرو لیکچر هم وګ شولو په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي دعاګانو کې یاد ساتئ او چینل سبسکرپشن مه هېروئ. په راتلونکي لیکچر کې به ملاقات کیږي. د الله فرمان.